سلام یې ومنئ. تمه ده چې تاسو به روغ جوړ صحتمنده وئ. ایډمز کاونټیز ګولډ د ایډمز د برخې شتمني یعنې سره زر یا د ایډمز ایالت یا ولایت سره زر. ایډمز اکاډمي واز ا ګوډ سکول. د ایډمز اکاډمي چې وه یو ښه ښوونځی و. بوایز لیوډ دیر، هلکان به هلته اوسېدل. and took classes او صنفونو کې به یې برخه اخیستله. ټام worked hard all week. ټام به هره هفته سخت کار کولو. on a spring Saturday د سپرلي د هفتې په ورځ باندې he wanted هغه وغوښتل to do something fun چې بعضې څه د ساتیري لپاره وکړي. he asked his friend هغه وغوښتل له خپل ملګري جیب څخه to go to the movie theater تر څو د فلم نندرې لپاره ورسره لاړ شي. خو sorry جیب answered په بخښنې سره جیب ځواب ورکړ. ورته ویې ویل I am going to a concert. زه کنسرت ته روان یم. له هغې وروسته بیا دی Tom asked Joe to go to the movies. بیا ټام له جو څخه وغوښتل تر څو فلم ته ورسره لاړ شي. but Joe soccer team had a game. مګر د جو فوټبال لوبډلې یوه لوبه لرله نیکسټ په راتلونکي کې. له هغې وروسته ټام went to ډاون. ټام ښکته لاړو د هال په سلون کې د براډز روم د براډ کوټې ته. براډ was reading a very large book. براډ په غټ کتاب لوستلو باندې بوخت و. د څه وکړل هاي براډ، سلام براډه. ټام said ټام ورته وویل Are you reading a dictionary? تا د لغتونو ذخیره مطالعه کوې؟ It look ancient. ډېر پخوانی ښکاري. هغه ورته وایي No, this is called wealth. دې ته ویل کېږي شتمني of Adams County د ایډمز ایالت. It is about hidden gold. دا د پټ شوو سرو زرو په باره کې ده. In Adams County د ایډمز په ایالت کې. It's more than a century old. دا له سلو کلو پخوا لرغونتوب لري. It was published. دا خپور شوی دی in 1870 په 1870 کال کې. Look it ویې ګوره. even has حتی تر هغې پورې چې هغه لري د original اصلي کور in it په هغې کې چې دی. Tom asked ټام وپوښتل Where did you get it? له کومه ځایه دې پیدا کړ؟ هغه ورته وی It's from my dad's friend. دا زما د پلار له ملګري څخه مې پیدا کړ. He is a nice gentleman. هغه ډېر ښه سړی دی. an officer یو افسر دی in the army په پوځ کې. answer براډ دا ځواب براډ ورکړ. The gold doesn't really exist. آیا د سره زر حقیقت کې هلته شته؟ Does it? The gold doesn't really exist. آیا سره زر هلته نشته؟ آیا شته؟ Tom asked ټام وپوښتل I don't know. زه نه پوهېږم but maybe خو ممکن وي. There are clues. هلته نښې دي into this book په دغه کتاب کې. Let's find it. راځه چې دغه نښې پیدا کړو. Looking for سرچ کول، لټون کول ګولډ د سرو زر لپاره sounded دغه خبره like fun یو ښه د ساتیرۍ خبره وه. The first clue was د لومړۍ نښه چې وه to find a flat tree یوه همواره ونه به وي underground د ځمکې لاندې. It must be in the forest. خو دغه ونه باید په ځنګله کې وي. Tom said ټام ورته وویل. براډ said بیا براډ وویل The flat tree could be a براډ کیدای شي د همواره ونه یعنې هواره ونه یوه تخته وي under the dirt د خاورو لاندې. It could cover کیدای شي دا پوښل شوی وي کیدای شي کور پوښل شوی وي د ګولډ په سره زرو سره. Tom and Brad dug in the dirt all morning. Tom او براډ ټول سهار هغه خاوره وکیندله. کله چې دغه خاوره وکیندله له هغې وروسته Tom and Brad dug in the dirt all morning. ټول سهار یې هغه خاوره وکیندله. The process looking for gold made them hungry. دغه عملیات چې کومه وه یعنې دغه کیندنه چې کومه
کله چې دوی کنده کېدله دوی وږي کړل. They were ready to stop for lunch. دوی دې لپاره تیار شوي وو چې نور غرمنۍ لپاره دغه کار ودروي. But then خو مګر بیا Brad hit something hard. خو براد بعضې څه سخت ووهل. It was a board. دا یوه تخته وه. Brad found it on the board until broke. براک تر هغه پورې تخته ووهله چې ماته شوله. او there was a small hole under it. په هغې کې یو کوچنی سوری و. غږ یې ورته وکړه لوک وګوره. He helped up. هغې پورته کړله. held up پورته کړله. a gold coin د سرو زرو سکه. Tom saw. Tom ولیدلو a piece of paper. یو د کاغذ ټوټه in the hole په سوري کې. نو براد دا وخت کې ورته وویل براد there is more. دلته نور هم شته. It's a map. دلته یوه نقشه ده. the rest of the gold د سرو زرو تر رسېدنې پورې. براد smiled. براد وخندل. let's go راځه چې ځو. and they hurried. دوی ډېره بیړه وکړله to find چې پیدو کې the wealth of Adams County. د شتمني د ایډمز ایالت. نو تر همدغه ځایه پورې بس دی. تمه ده چې دغه درس هم ستاسو زده شوی وي. دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ښه وخت ښه شوي.